چې دا کار چا لکې یعنې ما نه بندې ژبې کولول راځي ووایه زه په دې نه یم خبر چې موټر کې د چا وسله ایښې وه هېڅ نه یم خبر ښه خبرې تا وسله چېرته راوړې وه او چېرته دې وړه ګوره ما نه خبره مه پټوه په دې کې ولې خیر وي ویلو مې مړ کا ټوټې مې کا بیا هم بهاره ټوټه چیز وایي چې هېڅ نه یم خبر ټوټې خو پرېږده ستا دا روح بدن هم راته حل وایي چې تا د چا دپاره کار کولو من مو وهه زه درته ټول حالونه ویم چې دا ټول کارونه موږ د توکل شاه لپاره کړي دي اوس راته دا ووایه چې دا توکل شاه چېرته اوسي او نور څه کارونه کوي دا پروډوسر ډېر ظالم دی پیسې میسې هم نه ورکوي او کنوینسونه هم زموږ ایساره کړي دي په تاسو په خپلو کارونو ښه پوهېږئ زه سره په خپله ژبه کې خبرې وکړئ توکل شاه اوس به دې په خوند پوه کړم چې د سیره څو پخېږي نیلم زه تا نه ډېر خوشحاله یم تا په دې بنده باندې ډېر رحم وکړو زه چې تر څو ژوندی یم ستا غلام یم ته زما غلام نه زما ځان او تا په ما هېڅ احسان نه دی کړی احسان خو به دې زه منم چې تا زه خپله کړې ما ته خو زما د سر تاج یې زما ځان یې ته زه تا سره مینه کوم دا خبره زه قبلوم زه یو افغان یم او ته یو پاکستانی جنې تا دا فکر کړی زمونږ دا رشته تا کورنۍ قبلوي دا هغه ځای او د دې ځای ټول پښتانه یو دي موږ ټول مسلمانان یو او چې بیا د یو مسلمان بل مسلمان سره نکاح جایزه ده نو بیا پکې غم اخر د څه خبرې دی زما خبره واوره نن چې زما مطلب پوره شي تر مازدیګره پورې نه پاتې کېږم ښه یو بله خبره ته خو راسره مینه کې زه خو افغانستان ته ځم که تا افغانستان ته بوځم تا کورنۍ مور او پلار دا څنګه کېږي ښځه چې یو ځل واده شي نو د هغې دپاره هم یو کور وي یا د خوا اخیستغر کور او یا مخبره او زه ستا دپاره هر څه کولی شم تا چې خپل مینې لپاره دا هر څه قبول که بیا زم دا ټول دنیا ته ښیم چې یو افغان خپل مینې لپاره هر څه کوی شي توکل شاه هر کار په توکل باندې کوي او بیا چې د میږي اجل راشي نو د هغه وزرې وشي د هغه پولیس والا اجل راغلی دی په ما پسې لکه زما د سوري را روان دی او بیا په تاسو کې څوک شته چې زما خلاف هغه ته رپورټ ورکوي نه دا ضروري خبره ده ځکه چې زمونږ د تبعیې پسې چاره اخیستې ده هغه پولیس والا څه بزرګ خو نه دی چې زمونږ د هر یو کار نه خبرېږي که سترګ نه یم نو کم هم کې نه یم تر هغې به در پسې یم تر څو پورې چې د جیل تورو تمبو ته واستم اوس خو راته ایله ستاسو خلاف ثبوت میلاو شو اوس ماته اسانه شوه چې تاسو د جیل تورو تمبو ته واچوم توکل شاه هر کار په توکل باندې کوي زما نیول څه د مرغۍ نیول نه دي چې ته یې ونیسې او په پیدل کې بند کړې زما د نیولو لپاره دا اتې ورځه پکار دی کم چې ستا سره نشته دی او تا ته چې ګورم نو ما له داسې نری خندا راځي دا خندا بدله په چړه کې بدله کړمه ولې چې د ځنګل باچا زمری وي زمری او کله چې زمری په ځنګل کې نه وي نو بیا ستا غونده ګیدړان تیږو ته وخېږي او دا غړمبېږي چې زه زمری یم زه زمری یم اره د هغه ګیدړانو په شان خوبونه مینه ولې چې ستا مخکې زمری ولاړ دی زمری زمری به هغه زمری چې څوک ژوندی پاتې شي او دا پته به په دې میدان باندې ولګي
ستا هره خبره منم زه منم چې داسې پولیس والا شته کوم چې د افغان مهاجر غریبانان تنګوي خو دې ته د پاکستان ګورنمنټ له طرفه دا اجازه نشته چې دوی په آزاد کړي دا خو ځینې پولیس والا د خپل ذات دپاره دا حرکتونه کوي او زه داسې پولیس والو په تلاش کې یم کوم چې د رشوت دپاره دې عجیزانانو له تکلیف ورکړي د جرم انجام همیشه لوټوي غل که سل کورونه روان کی کنا نو خپل یو کور به هیڅ کلم آباد نه کی او بیا عاصم د حرامو په پیسو کې برکت نه وي او زه خو د افغانانو وروڼو ته دا سوال او دا مینت هم کوم چې ګورئ چېرې تاسو پولیس والا بې ګناه تنګوئ نو سیده د هغه مشر له ورځئ د هغې یو مشر هم شته موږ خو افغانان خپل وروڼه ګڼو ځکه خو موږ په خپل وطن کې پناه ورکړې پرېږده دا خبرې چې یو مسلمان بل مسلمان له بې ګناه سزا ورکوي نو الله دې هغه سره پوه شي اوس د مینې دنیا ته لږ شانتې راشه او دا راته ووایه چې واده به کله کوو ګوره واده کول خو اسان دي خو د واده نه پس دا ژوند بیا ډېر ګران شي ګوره که نه بیا ماشومان کېږي بیا بار ماشوم وایي چې ماله سپلی راوړه بل وایي ماله بوټان راوړه یو وایي ماله جامې راوړه بل وایي ماله بیګ راوړه یو وایي ماته وایي چې ماله بیټ راوړه بل وایي چې کرکټ سامان راوړه د هغې نه د مینې دا ژوند ښه دی څه نو لکه ته ما سره واده نه کوې نه نه مړی سې ټوکې کوم ته خو په ټوک هم نه پوهېږي واده به کوو د واده نه بغیر هم ژوند څه ژوند وي غاړه د دانه دانه مړی دی په سپینه غاړه د دانه دانه مړی دی ګل مخې جینۍ ستا عادتونه د یارۍ دي 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 تا چې د خپل زړګي په کور کما دننه جانانا یو جهان مننه تا چې د خپل زړګي په کور کما دننه جانانا یو جهان مننه جانانا یو جهان مننه لا 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 پیغله ته ګل یې د ګلاب ستا د ښایست نشته جواب هو پیغله ته ګل یې د ګلاب ستا د ښایست نشته جواب دا غټې سترګې دي وجل کړي خونړی دي دا غټې سترګې دي وجل کړي خونړی دي ګل مخې جینۍ ستا عادتونه د یارۍ دي 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 څنګه بتانا په کلار شم غواړي مې زړه چې په تازار شم څنګه بتانا په کلار شم غواړي مې زړه چې په تازار شم د یارانې چې راله تا راکبلنه جانانا یو جهان مننه جانانا یو جهان مننه لا 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 بغیر لتا مې عمر ګران دی ستا محبت مې لوی ارمان دی څومره چې تا ته یم ګرانه دومره خوږ ماته یې جانانه څومره چې تا ته یم ګرانه دومره خوږ ماته یې جانانه زما خوبونه تختولی ستا ځوانه دي ګل مخې جینۍ ستا عادتونه د یارۍ دي ستا عادتونه د یارۍ دي ستا عادتونه د یارۍ دي ستا
جنې ګل مخې جنې ستا عادتونه د یارۍ دي ستا عادتونه د یارۍ دي ستا عادتونه د یارۍ دي ستا عادت ځوانه دا دې په ما باندې ډېر غټ احسان وکړو چې زه دې هسپتال ته راوستم هسپتال کې راله خپله وینه راکړه خپله وینه دې ما سره شریکه کړه زه ستا ټول عمر دپاره غلام یم غلام فقري په چا احسان نه کوي دا په هر مسلمان فرض دی چې بل مسلمان سره کومک وکړي نن ما دا ومنله ځوانه چې لر او بر پښتانه ټول سره یو دي او یو انسان چې د خپلې وینې نه تېر شي نو هغه د خپل سر هم تېرېدی شي که زما په وینه یو انسان ښه کېږي نو سر نه قربان دا راته ووایه چې څه کاروبار کوې او چېرته اوسېږې اوسېږه به خو دلته او بیا کاروبار چې پسه کې زموږ رزق یې هماغه کار کوو تا ته اوس خدای ساعت درکړه زما دا مطلب و چې ته ښه شې که څه خدمت دي نو زه درته حاضر یم دا وخت زما کار ته به ما سره ضرور میلاقېږې ولې چې زه تا سره په یو موضوع باندې خبرې کول غواړم ته د یاد وتلی وي چې تا د یاد نه وباسم په لار روان وم یو ډېر خطرناکې قواره وه زخمي شوی و شفاخانې ته مې ویوړو او وینه مې ورته ورکړه تا خپل حال کتلی دی تا ته چا ویلې چې ته ورشو خلکو له د وینې ورکوه او ته داسې خلکو سره ګرځې ولې که په تا باندې څه وشول نو اخر زما به څه کېږي ای لیونې ته دا مه چې په ما به څه وشي هغه کور لري خور لري پلار لري په ما هېڅ هم نه کېږي موږ باید چې د هغې فکر وکړو دا ښه خبره ده چې په تا کې رحم شته کنه ما خو به دا سوچ کولو چې ستا زړه د کاڼي دی د کاڼي خو خوشحاله په دې یم چې ستا په زړه کې رحم شته دی ظلم کم کې او رحم زیات زما زړه خو دا وایي چې کور راته وښایه چې په جرګه درشم دا ښه خبره ده چې تو په جرګه راځې خو ستا مور او پلار چېرته دي ته پوهېږي چې تا نه بغیر زما په دې دنیا کې هېڅوک هم نشته که زما مور او پلار ویم نو ما ته څه ضرورت و خجي معافي غواړم زه به تاسو ته خپل کور وښیم خو زما پلار ډېر زیات غوسه ناک دی خو د زړه نه ډېر زیات نرم دی شکر دی خدایه چې زما د خسر په زړه کې هم رحم شته ما ته دې لپاره راغوښتی چې د پولیسوالو فرض دی د خپل ملک او قوم حفاظت کول په یو کلي کې چې غل پیدا شي نو پولیسواله به د هغه مخه ونیسي خو چې پولیسواله په خپله غل شي د هغه مخه به څوک نیسي سر زه ستاسو په مطلب پوه نه شوم چې تاسو ویل څه غواړئ دا وردي ډېره پاکه وردي ده دا چې چا په بدن باندې وي نو هغوی جوړې زاس مریم او دا مظلومان خلک ورته اړوسه ښکاري خو پام کوئ چې د دې وردی نه ناجایزه فایده وانخلئ ولې چې وردي د یو وطن سمبل وي او خپل سمبل به بدناموئ سر آخر ما دا دې څه کار کړی دی چې د هغې خبرې په وجه باندې زما وردي بدنامه شي ما اورېدلي ته دا غریبانان خلک ډېر تنګی کله په یو بانه کله په بله بانه رانیسي او د خپل ذات دپاره چې ستا جیبونه ډک شي هغې غریبانان په تکلیف کې اچوي که د نن نه پس زه خبر شو چې تا بیا د چا په جیب باندې نظر ساتلی دی بیا به ستا په تن باندې دا وردي نه وي د چیل کالي به وي کالي اوس ته پرې شي ستا لاسونه اوس دومره اوږده شو چې زما خلاف راپورټ دې ولیکلو ته یې څه شی ستا په خلاف ما کوم رپورټ نه دی کړی زما تا سره کوم دښمني هم نشته پاتې شي ستا خبره دښمني خو ډېر بېوزلو سره دی تا دښمني خو ډېر خلکو سره ده خو میرا ولاړ یو شیطان یې
او د داسې شیطانانو دښمن خوار مسلمان یې دا خوله دې په واک کې خوځوه کله حال به در باندې راولم چې راپورټ خو پرې سترګې پسې به دې مړون کړم خو قسمت دې په دې ښه دی چې زه دې وخت کې د پولیس د نظر ته لاندې یم کنه نو څه وژنې مې ووژنه د شل کاله بېغیرتۍ ژوند نه یوه ورځ د غیرت ژوند ښه دی خو ته فکر مه کوه دا ارمان به دې هم پوره کړم وجنم خو به دې وجنم خو خپلې موقع ته به ګورم لاس د خلاص توره دې تېره چې څه کولی شي بیا ویې کړه ګورو به د چا د کمان نمرې خښې وځي دښمن په سینه به ښخېږي کور ته دې لاړې بل وصیت وکړه وصیت ته ستا ضرورت دی ولې چې د ګور مړي به ستا انتظار کوي خو زه به تا ضرور ورلېږم پوه شوې او که نه نوی ژوند دې مبارک شه مرګ دې ډېر نږدې نه ولیدو خو د قبر عذاب دې ونه لیدو که یو ځل دې د قبر عذاب ولیدو که نه نو بیا به خبر شې چې د انسان ژوند څومره قیمتي دی او یو خبره مې په کلو غوږونو واوره چې دا ژوند د الله تعالی د طرفه یو قیمتي تحفه ده د دې تپوس به درنه کېږي د غرور په ټال دومره مزانګه ولې چې د غرور د ټال پړي ډېر نازک وي په داسې کنده کې به پرېوځي چې بیا به دې څوک فریاد هم نه وړي دا ټول عمر حرامه خوړلې ده حلاله دې اړو لیدلې نه ده زما ومنه او سمې لارې ته راشه ما در باندې خپله غاړه خلاصه کړه یو چانس مې بل درکړو که اوس هم په سمه لاره رانلې نو بیا به یې د جیل د دروازې شاته کړمه دا زما اخري فیصله ده بخیر فقیریه بخیر څنګه راکه خیر کېنه فقیریه څومره ښه کار دې وکړو چې د ملنګانو دې ډېرې ته راغلې خو دا راته ووایه چې وختونه څنګه تېرېږي وخت مجبور کړم چې دلته راغلم چې مور او پلار مې ژوندي وي د دې لانجو نه به زه خلاص یم د مجبوریت نه دلته راغلی یم یو څه درنه غواړم خدای دې وکړي در باندې بد ونه لګېږي ګوره فقیریا د عذر په شکل کې راته مه ووایه ستا هر یو مشکل چې که نه نو ته خالي اډر کوه اډر زما را سر دې هم په کار یې که نه نو دا هم ستا نه ځار شه ستا سر دې خدای لري زه ستا د زړه ټوټې پسې راغلی مطلب مې دا دی چې ستا د لور په جرګه راغلی په مطلب دې پوه شوم ته زما د وینې په بدل کې زما د زړه ټوکړه غواړې زه به تاله ستا د وینې بدل ضرور در کوم داسې خوښ یې نو زه تیار یم ما د مطلب لپاره وینه نه ده درکړې ما د الله رضا لپاره وینه درکړې خپل وینه مې د مور شیدو غوندې مې در بخلی ستا د لور رشتې لپاره هر درون باد چې په ما کې دی ورته تیار یم نو بیا زما یو شرط دی که هغه شرط دې پوره کړو نو زه د خپلې لور رشتې درکولو ته تیار یم صرف یو شرط د شرطونو قطار راته جوړ کا زه درته حاضر یم زه د خپل محبت او غیرت امتحان در کوم چې سر مې ځي زه حاضر یم زما شرط ستا سر نه د هغه غداره پولیس والا سر دی د چا د لاسه چې د ډېرو مظلومانو ژوند ناقلاره دی او د هغه غدار سر د دې دنیا نه ورکول پکار دي وایا زما شرط دې منظور دی او که نه فقط نوم او ادرس یې راکړه نور کار زما دی ها که کوم بل شرط هم لرې راته ووایه چې خپل ژبې نه ونه ګرځې توکل شاه هر کار په توکل کوي دا واخله د هغه پولیس والا تصویر د خپل شرط پوره کړه
او زه به خپله وعده ورځه په مخه دی ښه لالا دا ته څه کې د یو معمولي غدار پولیس افسر سر تا ته دونه غټ اهمیت لري اوس خدای د هغه ځای نه واپس ژوندی نشي راتلی او اوس به زه هغه بل پولیس والا ته خبر ورکړم چا چې زمونږ ژوند ناقراره کړی دی هلته وایه غلا وکړه او کور والا ته وایه بیدار اوسه شړ قبول کو د خپل کور آبادولو دپاره ته د بل کور بربادې پلار دې په داسې جال کې ګیر کړم چې وتی ته یې نشم او دا بل پیغورې د وینې په بدل کې لا نور غواړې د پلار پیغور د دې کار ته مجبور کړم لاړ شه زما پلار ته ووایه چې زه قتل نشم کولی خو که بیا مغز ته او سبا د رښتې نه انکار وکړو نو زه به تا سره وتښتمه تیغ نوم ما نخلې سبا به خلک وایي فقرې څه رقم افغانو جنې وتښتوله زه هېڅکله نه غواړم چې یو بد نوم در باندې کېږدم ما قال کړی خپل لاس به پرې کوم ټیک ده زه پوه شومه چې ته د خپل خبرې نه رسته کېږې ته چې څه کول غواړې هغه خو به تو کې خو زما به څه کېږي زما به څه کېږي ما هېڅ هم نه کېږي خپل مینه باندې اعتبار نه لري زما په الله یقین دی چې زموږ مینه به کامیابوي ته یو کار وکړه ته چې کله زما پلار له ځې نو ړومبې به ماته وې ځکه چې زما پلار د خپلې ژبې پابند نه دی ته هېڅ فکر مه کوه زه دونه ناپوه نه یم زه 4 قدم پورته کوم په فکر کوم دا خبره پرېږده په خندا او په خوشحالۍ مې رخصت کا زړګی چې روغ له درده شي زړګی نه پاتې کېږي سړی چې بې جانا نشي سړی نه پاتې کېږي رقیب ځان به وبیلو خو یار بایللی نشو زمونږ نه دلته هېڅ پوله پټې نه پاتې کېږي تشماز پتنګ یم د سپین مخ د ملنګ یم ملنګ یم ملنګ یم تشماز پتنګ یم د سپین مخ د ملنګ یم ملنګ یم ملنګ یم ستا د مینې اور کې سوځېدل غواړم ستا د مینې اور کې سوځېدل غواړم سم سم سم
سیزلې مې خپل ځان د ستا د مخ په تماشه یم دا ځکه په یارۍ کې د خمار نشه نشه یم سیزلې مې خپل ځان د ستا د مخ په تماشه یم دا ځکه په یارۍ کې د خمار نشه نشه یم سترګو خمارو ته دې کتل غواړمه سترګو خمارو ته دې کتل غواړمه سم 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 ستی کېدل غواړمه او ستی کېدل غواړمه سم ستی کېدل غواړمه او ستی کېدل غواړمه پزړه میرا خورشا ژوند زما پولیس پر لیکا په پوزه منت کوي کا او په غوږو مې والای کا هم ولکړې جانانه زه داستا یم داستا په پاکه مینا زه شیدا یم ستا د عشق دریاب کې ډوبېدل غواړمه ستا د عشق دریاب کې ډوبېدل غواړمه سم 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 ستی کېدل غواړمه او ستی کېدل غواړمه سم ستی کېدل غواړمه او ستی کېدل غواړمه سم ستی کېدل غواړمه او ستی کېدل غواړمه کاکا ما پسې پولیس دی او زه زخمي یم زما پاکلی ورته څه ونه وایې که دې وویله زه به ځان مړ کړم زما خون ستا په غاړه وي ته فکر مه کوه د یو افغان په کور کې دننه شوی ته زما په کور کې خپل ځان په حفاظت کې وګڼه کاکا خفه کېږه مه
زه یو پولیس افسر یم ما نه یو مجرم تښتېدلی او زما په خیال چې هغه ستاسو کور ته ننوتی زما کور کې څوک نه دي راغلي او که څوک راشي نو په دې زړو هډوکو کې دومره طاقت شته چې هغه ونیسي او که تاسو څه شک لرئ نو زما کور وګورئ کاکا ستا د اواز راته سي بلدي غوندې ښکاري داسې ښکاري لکه زما ستا ملاقات مخکې چېرته شوی ملاقات خو نه دی شوی که ژوند باقي بیا به سره ګورو اوس راځه چې چای او ډوډۍ در باندې وخورم نه نه کاکا چای ستا په ما باندې قرض شو کاکا دا وینه د څه اصله خبره دا ده چې ما په کور کې کار کوم او خپل لاس مې زخمي کړ ته یقین وکړه چې دا زما خپله وینه ده او بالکل لکه چې ستا وینه ده خو خیر زه ته ورشه خپل زخم وتړه زه ورځم والکه صرفې راځه پولیس لاړه دا د څه کړي دي زما په خاطر دی خپل وینه درته وی کړي زه بخښنه غواړم راشي چې لاس وتم نه زما د زخم نه ستا زخم لوی دی هغه ځکه چې ته په مرمۍ لګېدلی راځه چې غم دې وخورو ګورې راته څه ده زما د ګل په شان ور راته وجلی او تاسو دلته ماته نیغ نه ګورې ورک شئ خو دونه مې واورئ هغه قاتل په 3 ورځو کې دننه دننه مړ او یا ژوندی درنه غواړم مسکین خانه ته څه فکر کوې چې په دې قتل کې به د چا لاس وي زما په فکر په دې قتل کې د سیاي د پولیس حمید لاس دی مسکین په داسې ورځ پیدا شوی نه دی چې د ښو بدتر کونه کي دې ورځو کې زما د ورورو د توکل شاه د پیسو په سر لانجه وه خو زما خیال دی چې دا ټول کار د توکلي دی توکلي توکل شاه څنګه دا کار کولی شي توکل شاه خو ټول کارونه ستا د ورور په کومک مخکې تلل هلو توکل شاه هر کار په توکل باندې کوي او ها ستا د ورور په مرګ کې د حمید پولیس والا پوره لاس دی لاړ شه او راپورټ ور باندې وکړه او که چېرې ته دا کار نشي کولی نو زه به هغه د دې دنیا نه رخصت کړم ولې چې دا ستا د وس کار نه دی بچوړې مسکینه دا نه کمزوری نه دی چې راپورټ وي وکړي نیغ په نیغه به هغه دنیا ته یې ورسوم موږ سره هم ټوپکې دي څه د ګلو ګلدستې نه دي چې داسې ده نو زه تا له پوره 3 ورځې ټایم درکوم او که تا قتل نه کو که نه نو بیا زه خو یم که نه زه هغه داسې نه پرېږدم ځکه چې هغه زما لاسونه پرې کړي دي پوه شوې ستا یې لاس پرې کړی او زما د ملا تیرې مات کړی د داسې خیراتي ورور مرګ زه نشم هېرولی د خدای په امان سایله یو خبره مې په غور سره واوره چې فقیري ته به هم کار ګورو د فقیري هم څه بندوبست په کار دی ستاسو خیال دی چې جرم به کوې او په دې دنیا کې به داسې آزاد ګرځې قانون د پنجې نه هېڅوک هم نشي بچ کېدی زه جوړې په یوه خبره نه پوهېږم Yeah!
څنګه چل دی خان صاحب د دې په ځای چې خوشحاله شي زه دې وکتم خفه شوې توکل شاه هر کار په توکل باندې کوي ما پتا باندې پوره یقین و چې دا کار هم ته کولی شي ځکه خو مې ورته دا شرط کېښودو ما ستا شرط پوره کړ خپل سر په بدل دا راته ووایه څه وخت دستمال پسې راشم لالا ما ته خو د دې فکري دماغ ګډوډ ښکاري ځکه خو داسې ګډې وډې خبرې کوي دسمال څه دومره غټه خبره نه ده زما شرط که ته منظورې نو بسم الله ووایه که نه بیا کوم شرط دی زه حاضر یم اولنی شرط خو زما دا دی چې د واده نه وروسته به ته زما په کور کې زما سره اوسېږي زما لور ځان سره نه شي وړی څه خبره ده تاسو رواج فکر داسې دی چې جنۍ والا هلک واده زمونږ دا رواج دی چې جنۍ واده و نه هلک زه هېڅکله هغه کار نه کوم زما پلار او نیکونه نه یې کړی د واده نه وروسته ستا لور زما عزت دی زما خیرت دی زه خپل عزت او خیرت بل کور ته وړم نه ستا کور ته ډېر غړ خوبونه ماینه فقیریا دا د توکل شاه لور ده او توکل شاه هر کار په توکل باندې کوي او ها که زما شرط ته قبولي خو بیا ټیک ده کنې زما د لور نوم په دې خپله خوله باندې رانولې راشه دلته نه خور او لور په لوز او قول ورکول کېږي تا زما سره لوز او قول کړی دی خپل ژبې نه به نه ګرځې څوک چې خپل ژبې نه ګرځي هغه بنګړي اچي که د خپل ژبې نه ګرځېږي نو بیا واچو بنګړي دنیا ته ښکاره کړه خپل خیرات چپ چپ چې د خولې نه دویمه خبره ونه باسې زما د غیرت جګه په ټوله دنیا کې لکه د تاج غونډه کې ځلېږي او تا د خپل څادر نه خپې ویستې اوس په زه تا د خپل زور خیم که ستا په خوښه او ستا په زړه زما مرګ وای چې کسان دې را باندې حمله کړې وه نو هغه وخت به مړم خو زه درته وایم بل ژبې او قول نه مه ګرځه که نه ښه به درته نه وي زما هم دغه یوه خبره ده که زما سره زما په کور کې پاتې کېدل غواړې نو بیا ټیک ده کنې زما لور به زما د کور د تورشلې نه هم بار نه کړي ته خو د دروازې دورشل ښیې زه یې د تورخم زنجیر نه ماړم او راز سره یې جلال آباد ته وړم څه کولی شې هو 3 ورځې وخت در کومه د چا د خاطر چې یو قتل کولی شم 100 قتله نور هم کومه ګورم چې ته څه کوې زما نوم توکل شاه دی او توکل شاه هر کار په توکل باندې کوي ګورو به چې د سیرلو نه څوک بخیږي نن هم تا سره زما لپاره سټریم نشته راته ښکاري چې مجرم پسې راغلی نن خو زه مجرم پسې راغلی یم او ما نه مجرم څنګه بچ کېدی شي او بیا چې راته مجرم مخامخ ولاړي ابه رانه څنګه بچ کېږي ولې ما څه جرم کړی دی او بله دا چې تا سره زما د ګرفتارۍ وارنټ هم نشته ته به ما څنګه ګرفتارۍ هر مجرم د جرم نه پس همدا وایي چې ما کوم جرم کړی دی ته د خپل جرم نه ښه خبرې اوس دا خبره خوا دې خوا موړه ما ته خپل ځان د شیشې په شانته صفا ښکاري او ما داسې هېڅ جرم نه دی کړی چې ځان به راته مجرم ښکاري ښه نو ته ځان ته بېګناه وې غلا دې هم کړې ده او منې هم نه ما ته وګوره د پښتو په قانون کې د قتل سزا قتل وي
تا اغلا کړې ده او تا ته به دې سزا ملاویږي. ها نو زه تا ته غله ښکارم؟ ما د چا نه څه پټ کړي دي؟ او ته غلا کړې ده او تا غلا زما زړه کړې ده. ما نه دې زما زړه پټ کړی دی او په بدل کې به اوس خپل زړه راکې. ها د کمې غلا چې ته خبره کې که نه نو په ړومبي نظر کې هغه غلا تام کړې ده ځکه خو غل تم یې. هلو لاس چې مات شي نو خپلې غاړې له راځي او بیا په دې ټایم کې زه او ته دواړه په مشکل کې یو. نو څه کول پکار دي چې زموږ د دواړو مشکلات حل شي؟ څه سوچ دې کړی او که نه؟ توکل شاه هر کار په توکل باندې کوي. د ځان سره مې فکر کړی دی ځکه مې تا ته رنګ وکړو. دونه راته ووایه چې دا غوټه په لاس خلاصو او که په خوله. داسې کار به وکړو چې سبا به ما او تا دواړه ضرور میلاویږو ولې چې دا مشکل مو حل شي. په دې کې به زمونږ د دواړو خیر وي. بلکل ما ته منظوره ده. یوه خبره مې واوره چې څه چالاکي را سره ونه کړي. زه ستا سره دوستي کول غواړم دشمني نه. او بیا ته پوهېږې چې توکل شاه نه په دوستۍ کې وروسته کېږي او نه په دشمنۍ کې وروسته کېږي. ښه بیا وایه چې چېرته سره ګورو او د ملاقات ټیم راته وښیه. ها سبا 9 بجې د پارک هوټل تر څنګه ټیک ده؟ توکل شاه هر کار په توکل باندې کوي. توکل شاه هر کار په توکل باندې کوي او بیا ستا د ورور غم ما ته څومره نقصان را رسولی دی ستا نه د هغه په غم باندې ما زیات جړلی دي. زه څنګه دا یقین وکړم چې زما د ورور په قتل کې د پولیسو امیر حمید لاس دی؟ تا سره څه ثبوت شته؟ دا ثبوت به درله زه درکمه. زوی د افغانستان تاسو دوستۍ قابل نه یئ. تاسو خلکو له په دوستۍ کې لکه د مار تخمه کوئ. ستا پلار په دوستۍ کې زما پلار وژلی و نو په تاسې اعتبار پکار دی.
زما پلار قتل نه دی قتل بل چا کړی و تهمت زما په پلار شو د پلار په قتل کې زما پلار بندي شوی دی بیا هم ته زما په خبر یقین نه کوې نو ولې ما درته خپل خون بخلی چې زړه دې یخ شي اول به دې هغه قاتل پلار وشنمه بیا به تا سره ګورم تا شرطه پرېږدم اوس دوا کومه چې خدای دې هغه قاتل پلار په ګوتو راکړي داسې خبره ده بیا راشه ما ووله چې تنده مې ماته شي تنده زه ستا ګناهګار یم حمیده ته چې کوم سړی د خپل پلار قاتل ګڼي هغه ستا د پلار قاتل نه هغه ستا دپاره یو فرشته ده فرشته بس که دوسته بس پام کوه چې بله خبره ونه کې کم مهر چې تا زما په خوله لګولی و هغه مهر به زه نه پخپله ماتوم دا ته چې نن کوم مقام ته رسېدلی دا ټول برکت د دې انسان دی ټوله خرچه تا باندې دې کوله دې په مابس کې کار کوو یو څو پیسې به پیدا کړي هغه ما ته راکړي ما به په تا خرچه کړي دا انسان نه دا بلکې فرشته ده فرشته دا ته سره کم انسان چې زه د خپل پلار قاتل ګڼم هغه ظلمي کړی یم او ما یې سبق ویلی دی او خپل زوی بې تعلیمه پرېښې نه داسې خبره مه کوه زه په دې ډېر خوشحاله یم چې ما د خپل دوست سترګې په قبر کې جګې کړي ما معاف که کاکا زه ستا ګناهګار یم پلاره دا راته ووایه زما د کاکا قاتل څوک دی ستا د پلار قاتل بل څوک نه دی د دې منطقې مشهوره بدماش توکل شاه دی توکل شاه څه زما پلار تا ته سپک وکتل څوک چې ستا عزت ونه کي څوک چې تا ته په سپک نظر ګوري زه به هغه انسان ته سل ځله په سپک نظر ګورم اصله خبره خدا ده ستا د پلار د لاسه ما پلار 20 کاله په محبس کې تېر کړه قتل ستا پلار وکړو تهمت یې زما د پلار په غاړه شو ښه نو لکه ستا د خبرې مطلب دا دی چې زما پلار یو قاتل دی زه د یو قاتل لور یم د یو ګناهګار لور یم زه خبره دا ده چې پنځه ګوتې برابرې نه دي په کور و کورنۍ کې څوک یو قسم څوک بل قسم ټول یو قسم نه دي سمه ده زه ورځم او خپل پلار سره دا خبره سپینومه که چېرې هغه زما واده تا سره کوي نو ټیک ده که نه نو زه خپل وطن پرېږدم او تا سره ستا وطن ته ځمه ته ولې زما خبره نه اورې زه هېڅکله هم داسې کار نه کوم چې سبا په افغان ماجر څوک اعتبار ونه کړي دا څونه بده ده د دې نه ماته مرګ دی مرګ نن به زه خپل پلار ته ووایم چې تو کلي شوې لاړې واپس خولې له نه راځي همدغسې چې یو ځل واده وشي هغه نه ماتېږي همدغسې د هر چا په ژوند کې هم یو سړی راځي پکې دی زما خاوند دی ما ورسره مینه کړې ده مینه کړې ده بابا زه یوه پښتنې جینۍ یم او پښتنې جینۍ سره دا نه ښایي چې هغه د خپل پلار سره داسې خبرې وکړي چې په یو کلي باندې طوفان راشي که نه نو هر سړی د خپل سر دواګانې غواړي مطلب دې څه دی زه ستا پلار یم او بیا ما ته نصیحتونه مه کوه بابا زه څه د سر ټوپې نه یم چې ته به مې د هر چا په سر باندې کښېږدي آخر تا زما د سر سودا ولو که بابا ولو که تا څنګه زما په مخامخ باندې بغاوت وکړو دا زما خوښه ده که زه تشنه ورکوم او که په ځمکه کې د ژوندۍ ښخوم واه بابا واه ما ستا د خولې نوم دا اورېدل غوښتل چې یو انسان ښه په عزت ستا رشته وغواړي نو هلته د شرطونو ضرورت نه وي بابا چې یو انسان تا ته په ښه نظر باندې ګوري نو ته هغه ته په بد نظر باندې ولې ګورې او په دې ژبه باندې انسان مسلمان هم دی او کافر هم اوس زه ګورم چې تا د دې زندان نه څوک خلاصوي ټول عمر به هم په دې کوټه کې بندیوان یم
فکر مې نیلم ته خراب دی د هغې پلار ډېر ظالم دی او تلیفون یې هم بند دی حتما څه خبره شته ولې ما ته زنګ ونه وهه ګوره داسې مشکله خبره نه ده زه به سلما ورته ووایم امر توکل شاه کور ته لاړه شي او ورته به ټول خبر راوړي نه دا کار ونه کوي د شیطان په کور کې ښه انسان ځای نه لري هسې نه چې هغې باندې پوه شي او هغې ته څه ووایي بیا خو موږ ته مرګ دی ګوره موږ هلته څه نر ذات خو نه لیکو وایي د مار په ژبه مار پوهېږي او د ښځې په ژبه ښځه پوهېږي سلما به ورته ووایي چې زه د نیلم ملګری یم د هغې ملاقات ته راغلی ښه دا خبره دې صحیح دی خو هغه په ټول پلان پوهېږه توکل شاه د شیطان د ذات نه دی هغه د اور نه پیدا شوی او اور ته چې نږدې کېږي نو خطر لري چې کله سمندر په اور ورخطا شي نو اور یې راشي که توکل شاه اور دی نو من به ورته ځان نه سمندر جوړ کړو زه ورځمه چې سلما پوهه کړم او هغه ورولېږم زما نوم توکل شاه دی او توکل شاه هر کار په توکل باندې کوي نور په اوتو بوتو نه پوهېږم که فکرې د هور په سرو لمبو کې د هغې نه راوباسئ که فکرې د ځمکې په اووم تل کې نو د هغې نه راوباسئ او که فکرې په اووم اسمان کې د هلته نه راکوز کوئ او زما په پښو کې یې لړه کوئ هغه فقیری خو ډېر چالاک انسان دی که چېرته په هغه ځای کې راسره اوتې بوتې وکړې نو په هغه ځای کې درته سنبال کړمه او که نه د فقیري مثال دی او ازمري دی او د ازمري کار ګیدړان نشي کولی تاسو هغه د شیطانت په ضدونو باندې کلک وتړئ او دلته یې ماله راولئ ولې چې د ازمري کار کول زما د ورکوټوالي شوق دی او ها دا ورته م ووایې د کوم مارغن یو سوچ چې د هغه په خیال کې دی نو هغه ته ووایې چې هغه سوچ دې د خپلو مزغونه وباسئ او د توکل شاه نه دې معافي وغواړئ او توکل شاه به په خپل عدالت کې فیصله کوي چې څه فیصله یې وکړه نو مکۍ به وي زه ستا په ټول پلان باندې پوه شوم ته اوس ګوره زه به توکل شاه له داسې رانجه پورې کړم چې هغه کله د خوبه را بیدار شي ټوله دنیا به ته خوبه ولښکاري دا خو لیدلي دي که نه چې مال د سره ځه او سر د ناموس ته ځه خپل ځان د ډېر خیال ساتي ولې چې ته د مچو په ګدین کې لاس ورکوې د مچو ګبین پرېږده زه د خپل مین دپاره هر مشکل ته تیار یم زه چې دې دومره لوی غم ته تا ور مخامخ کوم خو صرف د دې لپاره چې سبا له زما هغه افغانۍ دوست ته ونه وي چې پاکستاني را سره وفا ونه کړي څوک چې په رښتیا یې هغه هر میدان کې ګټي زه ورځم زما انتظار کوه سلما دا وه د خپل حفاظت لپاره د ځان به ډېر خیال کوې او زه به ستا د کامیابۍ لپاره دعا کوم زه به ستا انتظار یا الله نن د قانون یو محافظ قانون د خپلو خپو لالو هم صرف د خپلې پښتو دپاره چې خپله پښتو سرته ورسوي ته راته بښنه وکړې او په دې مقصد کې مو کامیابه کړې
کاکا زه ستا د لور ملګری ما هغه کور کې شته دی او دننه خپله کمره کې ناسته ده ورشه زما نوم سلما دی زه حمید او فقیري رالیږلې ما هغه دواړه ډېر پریشانه دي وایي څه خبره ده زما پلار به چېرې ما دلته نه بار پرېږدي دي هغه ډېر زیات سخت دی ابه ما مړه کړي چې دومره لوی قسم دې راکړه نو تا به زه ضرور دې ځای نه بوځمه که په دې کې زه مړه شمه خو زه به تا ضرور بوځمه دا واخله دا پټه کا چې پلار دې ونه ویني راځه بابا زه سلما وره پورې پرېږدمه ستاسو اجازت دی ولې ما ته چې د خپلو ملګرو نه اشاره کړې زه بوځم اوس خدای کا ځه ورشئ هلکه دا جنۍ ما ته ډېره چالاکه ښکاري تعقیب یې وکړئ ورشئ ډېره ښه ده صاحبه نن د توکل شاه کسان زما مخه نیولی او ما ته اخطار را نور اخطارونه نه منمه ورځمه چې جواب یې ورکړمه اوس هلته د تلو هېڅ ضرورت نشته دی ځکه چې ما خپل کور پرېغوستو همیشه دپاره تا پسې راغلم نه زه د بدنامۍ دا تور داغ نشم قبلولی چې سبا خلک وایي یو افغان پاکستانی جلۍ وتښتوله زه په خپل ژوند نه غواړم چې د افغان پاک نوم خاورې شي ولې څه مې کړی وي ټول عمر مې د خپل پلار په قید کې تېر کړی وي پلار تر هغې پورې پلار وي تر څو چې هغه د انسانیت په لاره رواني خو زما د پلار تنده د بېګناهو خلکو په مینه باندې ماتېږي د کم انسان لاسونه چې د بېګناهو خلکو په وینو باندې سري هغه زما پلار نه شي کېدی دا رښتیا وایي دې په خپله خوښه باندې د مور او پلار کور پرېښی په دې کې ستا هېڅ ګناه نشته اها د نن نه پس دا زما خور ده ته چې کله غواړې زما د کور نه د دې ډوډۍ چکولی شي هلو مونږ افغانان یو مونږ په خپل افغانیت او غیرت باندې خپل سر ورکو د ډېرو خبرو حاجت نشته جرګې ته به کښېنو څه چې جرګې فیصله وه د مرګ خبرې مه کوه ولې چې د مرګ فرشتې تا پسې در روانې دي بس ته صرف دومره وکړه چې ځان له د کفن بندوبست وکړه او پاتې شوه د نیلم خبره د نن نه پس هغه زما خور ده او د هغې واده به زما د کور نه ښه په درز دروز کېږي نن پورې ما تاسو ته نصیحت کوله چې جنګ مه کوئ زه نن تاسو ته حکم کوم چې ورشئ یا به شهیدان شئ او یا به غازیان راشئ
بیا محترم قمندان صاحب د رخصتۍ نه وروسته خپل وظیفې ته حاضر یم. آفرین بچی ملا شه خپل وظیفې ته ادامه ورکړه. शाबत बाही उकाओ शाबत बाही शाबत बाही उकाओ शाबत बाही स्तर के दिरा वाला वापस लम्बे बम्बारी होगा स्तर के दिरा वाला वापस लम्बे बम्बारी होगा शाबत बाही उकाओ शाबत बाही शाबत बाही उकाओ शाबत बाही या अल्लाह या हुमायूं के और या दाऊद पढ़ना की ما چاته شپېلې والي ما چاته اشارې کړي هغه جینۍ ته کومې جینۍ ته هغه ورځ چې پاچېتلو باندې والي هغه جینۍ ته والله چې ستا د لاس روټۍ وکړم ټوله ورځ بیا جینکو ته شپېلې وې او بوډېګانو ښځو ته هم شپېلې وې ما کلي پسې چې کومې توپې راوړي چې ما درزاره شروع کړی او کله مې په سر راغستی وای شکر دی چې بچ شوم ګینې رور خو زه دنیا کړی وم صفخانه اوس یې ګرځوه د خدای په پزه سره خپله ګرځوم ستا خو نه ګرځوم ته خو ټوله ورځ په منډی کې تېری وروستو زوی ته د خیال کوه ټوله ورځ جینکو پسې شپېلي وایي جینکو په سرونو باندې خو لاران لاسونه ږدي او زه ستا پلار یم څه که نن د دې کوره لاړم که نه بیا والله هېڅ راشم کوي مړی بیا دا خیرت خو که نه بجلی نه ستا دې لور خو ما له 440 مول جټکه راکړه ایسپه اوس یې ګرځوه سپېځئ 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 سترګو کې رنګونه د حیا دي ستا په سپین جبین خالونه د وفا دي نو خوی به ستا په مینه کې په شان د پروا نه کړمه او خوی به ستا په مینه کې په شان د پروا نه کړمه تا به مېلمه نه کړمه ښکلې محبوبې 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 خواله راشه محبوبې څه غواړو ته زما په خوب کې جلات وې په ځان دې تېل لګولي او ما له دې پانسي راکوله خدای دې ویم ستا په خېټه کې دړکي چې په خپله ځان له پخې او ما ته وې چې نشم پخولی چې د بار نه اوبه راشګوئ تاسو دومره پته نه لګي په دې کوڅه کې به څوک تېرېږي څوک به مانځله رواني هغه د جمعه ملانه قضا کړه دا وګورئ یوسفخانه اوس یې ګرځوه مدرکه ماته ما نه خو یې سم د دیدن فلم یې نور جوړ کړی دی لکه د بدمنیر صاحب یې راباندې لاس یې کړو روان یو زبردست د خپل پولیس مې دا عادت ډېر خوښ دی که جګړه کړې او که نه کوي نیغې تاڼې ته بوځي سیره جنتونه دې رانه راکړې ده چې چکر یې به هم ناوله ورکوم یوسفخانه اوس یې ګرځوه ودرېږه ته تماشا کوي ای آدم خوره یا لکه دا آدم خور دې چاته ووایي سړی راته وایي اوس یې ګرځوه اوس یې ګرځوه ښځه نه شوه شوتلو پان شوه ګرځوې که نه بله ښځه ده څه پردې خو نه ده نازونه درته کومه سلامونه درته کومه تاسو په وړه خوله باندې سوالونه درته کومه د مینې یار زما شه دلداري را سره وکړه و د مینې یار زما شه دلداري را سره وکړه یاری در سر کوم دلداری در سر کوم یاری در سر کوم یاری در سر کوم دلداری در سر کوم یاری در سر کوم یوسف خان زمانت له راغلی ما زمانت د یوسف خان پلار زیما ما ته مور ووایه ما ته خور ووایه ما ته ترور ووایه غرور به راته نه وایي ته د خپل د
کتلو نه منې نه شوې که نه زه در سره ولاړ یم او ته بیا جینه پوته شپېلې وې دا کوم قانون دی چې ښځه به مې دل نه ځي او زه به بار ولاړم راشه و راشه خوشی ندان ده سرگه می راغلی روح می روان